زما عزتمند ورونو د روزې د ختمېدو سره یو بهترین عبادت چې د الله پیغمبر هغه په خپلو امتیانو باندې فرض کړی دی او د پیغمبر د طرفه فرضیت چې وي دا د الله د طرفه فرض وي، د الله د طرفه واجب وي. نو هغه عبادت چې دی هغې ته ویل کېږي په عربۍ کې زکات الفطر، صدقة الفطر. پښتانه ورته سرسایه وایي، فطرانه ورته وایي. اول دا زده کوئ چې زکات الفطر څه ته وایي. فطر ویل کېږي کوجه کېدلو ته، او صیام ویل کېږي روژه ته. یعنی دا روژه تیره شي چې روژه ختمه شي او میاشت ولیدلی شي د اختره، نو د کوجې میاشت د شوال میاشت دا داخله شي، نو په دغه ټیم کې دا صدقة الفطر وستل پکار وي. نو د دې وجې نه دې ته صدقة الفطر او زکات الفطر ویل کېږي. یعنی په کوجه کې ویستلی کېږي. کومه کوجه چې کومه د رمضان د میاشتې د روژو نه پس د اختر په شپه باندې دا میاشت ولیدلی شي، دغه ټیم نه دا ټیم شروع کېږي. په دې حدیث کې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. غوره بهترین ټیم دا دی چې د سحر په وخت کې چې ته لا د اختر مونځ ته وتی نه وي او اختر مونځ ته لا ټیم شته، په دغه ټیم کې ته دا صدقة الفطر، سرسایه، فطرانه، زکات الفطر په دغه ټیم کې وباسي. او د میاشت لیدو سره چې د اختر میاشتې ولیدله، ستا دپاره جایز دی چې ته د شپې هم دا سرسایه او دا فطرانه دا وباسي. دا یې ټیم دی. نو د حدیث نه دا معلومه شوه چې د دې نه مخکې ویستل دا خلاف سنت دی، دا د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه نه ده. او کم حدیث کې چې راځي بخاری شریف کې را روایت دی، مسند احمد کې دی چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه به قبل الفطر بیوم او یومین د اختر د ورځې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې به صدقة الفطر ویستو. خو هلته علماو لیکلي هغوی به راجمع کوو بیت المال ته، او بیا به د بیت المال والا چې په هغې باندې څوک په ډیوټۍ باندې مقرر وو، هغوی به بیا غریبانانو ته په دغه ټیم باندې ورکو چې کوم هغه د اختر د مونځ نه مخکې دا ټیم دی، د سهار د مونځ نه وروستو یا د سهار د مونځ سره، خو د اختر د مونځ نه مخکې، د نور خاته نه مخکې دغه ټیم کې به ویستو. نبی علیه السلام ځکه وفرمایل چې ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، چې خلک د اختر مونځ ته وتي نه وي دغه ټیم کې وباسئ. یو خو ټیم یې دغه شو.